commands in it, not interesting but bold, too much. Let's see. Shabas ogore de node commands tha. Che mungsara yo borders and shading taratu asar ke chida borders and shading sa par istemaligi. No brothers yaad saate da borders and shading chikam de borders and shading. Da munga ogore ke chatta da text walu de se ke او دا زه انتخاب کم داسې نو ګوره د بارډرز اینڈ شیډینګ ته راشئ نو ګوره په دې بارډرز اینڈ شیډینګ کې موږ سره څه مختلف قسمه کمانډس دي لکه پیج اول دا د ټیکسټ بارډر دی دا پیج بارډر دا شیډینګ دی نو مطلب مې دا دی چې موږ څه شیډ ورکولی شو څه سوري ورکولی شو نو ګوره مختلف قسمه شیډینګ تاسو دې ځای ورکولی شئ شیډو هغه صرف ډایرکټ شیډو واره نو ګوره ټولو ته یو داسې سوري ګوره شاید لکه سوري غوندې ښکاري یا داسې وګوره د پیج بارډر ته راشي دې ځای نه او یا دې ځای کې وګوره 3D یا د خپلې خوښې مطابق دې ځای نه تاسو اخیستی شئ 1 by 1 نو اینی بارډر تاسو اخیستی شئ یا ختموی یې نو نن باندې کلیک کړئ نو وګورئ هغه بارډر چې تاسو کوم اخیستی نو هغه اټومیټیکلي تاسو له ختم کړي او که نه زه دلته راشم د بارډرز اینډ شیډینګ ته او دې کې دا باکس بارډر والم یا د خپلې خوښې مطابق یو بارډر داسې والم اوس دا کم طرف ته ناخلې نو کلیک کړه داسې وګورئ ٹاپ بارڈر اور باٹم بارڈر ما تمرا کوا صرف لیفٹ اور رائٹ بارڈر ما ترا کا نو چې کله تاسو اوکے کم نو ګورئ هغه بارډرز ما ته اټومیټیکلی را ترا کی او کنه بیا دا بڑا بارډر زم زرا واستل غواړم نو دلته براشم وګورئ ټاپ بارډر په کلیک کوم دا سه باټم بارډر او دا به دې سنو کې کمپلیټ دا سه ډیر وګورئ د لیفٹ اور رائٹ نه ټیکسټ لک سپیس ته خو غواړم چې د بڑا بارډر لک سپیس ورکم دا سه نو زبر دی پیج بارډر تراشم او دلته به وګورئ د هغې څه خپل آپشنز دي نو دا ته وایي چې کم ټاپ دی که نه زه کوم چې سیف فار ایگزامپل 14 پوینټس هغه له سپیس ورکړه او دا دې ځینې اوکې که نو ګوره ستا هغه ټیکس د دې بارډر نه لږ را لاندې شو اصل کې ډېر او چې بیا زه پیج بارډر ته راشم او دې ځای نه وګورئ واپس آپشنز کلیک کړم او دې ځای نه د 14 پسې بیا دغسې 1 پوینټ کړم او دا اوکې کم دا هم اوکې کړې ځای نه نو تاسو وګورئ دغه ټیکس چې کوم دی اټومیټیکلي خپل د بارډر سره نږدې شو اصل کې ډېر ما ته یو کس وي نه دا بارډرز دې ځای نه ختم کا نو نن ته به راشم نن باندې به کلیک کړم او دا به زه اوکې کړم نو ګورئ دغه بارډرز ما سره اټومیټیکلي ختم شو که یو کس ما ته وي چې دا بارډر چې کوم دی دا پیراګراف ته نه بلکې یو لاین ته راوله نو زه به راشم دې ځای نه اصل کې ډېر پیج بارډر ته او په پیج بارډر کې به زه دلته وګورئ یو بارډر دې ځای نه واخلم هر یو بارډر چې تاسو سره وي لکه دا بارډر زه اخلم او بیا دې ځای کې وګورئ اینی کلر څه دې ځای کې اپلای کوم داسې نو چې کله هم دا زه اوکې کړم نو د پیراګراف په ځای به زه څه والم دې ځای کې ټیکسټ به والم او دا به زه اوکې کړم نو ګورئ ما ته هر یو لاین ته چې کوم دی یو پیراګراف یو لاین ما ته اټومیټیکلي ریک راته ډېر داسې او دا پرنټیبل دی شي نه بالکل پرنټیبل دی دا هر څه پرنټیبل دی چې کوم سره زه په خپله ونایم چې دا پرنټیبل نه دي ټول پرنټیبل دی اصل کې ځکه یو څو کمانډز داسې چې هغه پرنټیبل نه دي بیا تاسو زه ښیم هغه چې کوم پرنټیبل نه دي موږ سره بیا بارډرز اینډ شیډینګ ته واپس راشئ وګورئ زه بارډرز اینډ شیډینګ ته راځم نن یا اینی بارډر چې تاسو سره کوم یا څنګه تاسو غواړئ نو کولی شئ چې دغه بارډر دې ځای نه ختم کړئ نو مطلب مې دا دی که چېرې تاسو یو بارډر غواړئ او یو بارډر تاسو دې له اپلای کړو خو زه ټیکسټ له دغه بارډر ورکوم نو دا اوکې که داسې نو ګورئ هغې له اټومیټیکلي بارډر ورته ورکړم او که نه زه دې زرم دا بارډر غواړم ختم یې کړم نو بس همدغه نن کلیک کړئ زه نو اوکې کا just to click this one یاد ساتئ په ټیکسټ بارډر کې غټ مشکل څه دی دا بیا ډایرکټ تاسو نن کولی نشئ صحیح طریقې سره هر یو لاین به تاسو انتخابوئ او که چېرې زه بارډر ته راشم دې ځای کې او زه یو پیج بارډر ډایرکټ د پیراګراف بارډر اخلم نو هغه زه ډایرکټ وګورئ بیا راشئ ختموی یې نو د بارډرز باندې واپس کلیک کوو نن که باس چې کله هم تاسو اوکې کړې دې ځای نه نو هغه بارډر ما سره د منځه اټومیټیکلي لاړ شي داسې ډېر یو پیراګراف ته اصل کې موږ یو لاندې یو خط یو لاین هم کش کولی شو نو تاسو به د بارډرز اینډ شیډینګ ته راشئ دې ځای کې او هارزنټل لاین باندې به کلیک کړئ چې کله هم تاسو هارزنټل لاین باندې کلیک کړئ نو ګورئ دا مختلف قسمه لاینز دي چې وایي کوم یو لاین تاسو یې ته لاندې راولئ نو ګورئ کلیک کړه داسې اینډ دین کلیک آن اوکې بټن نو ګورئ هارزنټل لاین یې ما ته اټومیټیکلي راته راکړه نو مطلب مې دا دی که تاسو یو لاین غواړئ لاندې د پیراګراف نو د هغې دپاره موږ دا طریقې استعمالوو او کنه تاسو دویم کاپی غواړئ نو کنټرول سره داسې ونیسئ او لږ یې ډریګ که بس په دې طریقې سره ډېر نو ګورئ کنټرول د کیبورډ نه ونیسئ او ماوس سره یې بره کړئ نو اټومیټیکلي د هغې نه یو کاپي والي نو ډایرکټ تاسو دغسې یو ټیکسټ د
لاین ترمنځ د ډیکوریشن لپاره زیات کړ دا موږ استعمالولی شو ډېر او دا پرنټیبل دي دا هر څه بیا راشي دې کې واپس یو کمانډ دی چې هغې ته موږ ډېر پیج بارډرز اینډ شیډینګ ته وایو دلته راځم اصل کې پیج بارډر ته اوس د پیج بارډر ما سره خبره کوي لکه اوسه پورې خو ما د ټیکس خبره وکړه اوس پسې چې کوم دی د فل پیج بارډر خبره کوم چې آیا د پیج د بارډر څنګه ورکوم نو زه به راشم دې ځای کې وګورئ د بارډرز اینډ شیډینګ باندې به کلیک کوم او د پیج بارډر کې وګورئ مختلف قسمه کمانډز دي نو چې کوم یو کمانډز وګورئ دا پیج بارډر اخلی دا هم دې ځای نه وکېږو نو وګورئ دا ستا د پیج بارډر شو او که بیا زه پیج بارډر ته راشم واپس پیج بارډر ته سایز ولا څنګه کمی زیاتې نو ګوره سایز ولا کم زیات کا رنګ ولا بدلی رنګ ولا تغیر که داسې ډېر اینی کلر تاسو دې له ورکولی شئ او دا دې ځای نه وکېږي بس وګورئ که چېرې تاسو دې کې څه ټیکسټ ولیکې نو ګورئ دا ستاسو هغه ټیکسټ دی او دا نور ستاسو چې کوم دی دیٹ از یور بارډر ټو بی نو ګورئ مطلب مې دا دی چې کله هم تاسو دې څه نه بارډر ورکړئ نه نو دغسې ټیکسټ هم تاسو دې کې لیکلی شئ که تاسو دا بارډرز نه غواړئ او څه آرټ په شکل غواړئ لکه ګوره دې ځای کې پیج بارډر ته راشئ نو تاسو یو کمانډ دی چې هغې ته آرټ وته ګیلري وته وایي چې وګوره هغې کې مختلف قسمه بارډرز دي کوم بارډرز چې تاسو اخلئ نو دې ځای نه اخیستی شئ اصل کې وګوره یو کین ټیک اینی بارډر وګوره داسې say فار ایگزامپل وګوره دا پیج بارډر دې له ورکوم نو وګوره دغسې څه فلاورز ټایپ وګوره ایز ا بارډر مې راوستل کنټرول ونیسه د کیبورډ نه او د ماوس سره اپ ډاون که داسې بیا راشي دې ځای کې پیج بارډر ته کنټرول به د کیبورډ ونیسئ پیج بارډر ته راشي چې ماوس نه کیبورډ نه کار کوي نه کېږي نو اټس امپاسبل گو چې تاسو کلاس شروع شي ما له یاد چیرې وړي یا څه بل سره ته وړي ما ویل ورسه بل څه خبره کوي را په ټوله صفحو باندې وړي شي دا په ټوله صفحه باندې راغی دا مثلا نو یو کتاب لیکو یو شل او سونه کنټرول انټر سونه ورکو باندې راغی سمجھل دې مطلب دی چې اول ټیکس ونی کو بیا ورته نه نه یو خبره ده اول بارډر والا بیا ټیکس لیکل اول بارډر ټیکس والا بیا بارډر کې یو خبره ده مطلب دوه سایډ نه چولتا سره تا وی کومه یو خبره ده مخکې راته درته یو لوی ډاکومېنټس لیکلي دي ډزنټ میټر بارډرز اخره کې والا او کنه د سرنه ولا خبره خدای ته چې مخکې نه ارینجمنټ د هر څوک وته ډاکومېنټیشن خو ډېر غټ رول ادا کوي ډېر تاسو په لایف کې زما کمپیوټر کې د مکمل نه دی کنه دا ورډ کوم ټیکسټ چې لیکو دا په مینس کې دی دا څنګه کوي چې فول مکمل کوي څنګه دا دغه سي مکمل نه دی دغه سي دی څنګه کوي دا فول راشي چې دا بالکل فټ راشي اوکې کدا چې سیمن جوړ تر شي به سه فیصله باندې شي به دې نه سه په لون تر شي به دې کې ټاپ په ځای باندې جسټیفاین کړو اوکې کدا سه بس دا سه بس راشي ویډیو کې خوشي به لاړ څه ورسره کمانډ شته راځم اصل کلیر پیج واپس وګوره دې کې زه غواړم چې د دې آرټ دا سایز لږ زیات کړم نو دې باندې به کلیک کوم را به شم پیج بارډر ته او ګورئ دا سایز چې ما سره دی دا سایز به زیات کوم او دا بس اوکې کوم بس وګورئ لک لایک دیس نو ګورئ څومره په اسانه سره موږ د هغې د آرټ هغه سایز کمولی زیاتولی شو ګوره بیا پیج بارډر ته راشه پیج بارډر باندې کلیک کا او دې دا سایز داسې کم کړ ډېر ګوره څومره سمپل ریلی سمپل تاسو راوستی شي بیا راشئ پیج بارډر ته نه دا زما نه دی پکار بس پیج بارډر باندې کلیک کړه نن کدی سه نه او دا اوکې کا بس نو ګوره هغه پیج بارډر ته اتوماتیکلی ختم کړو بیا پیج بارډر ته راشئ واپس دې ځنه زه وګورئ تاسو وګورئ مختلف قسمه آرټس دي دا راوله دا اوکې کدی سه کې داسې ډېر زه غواړم چې دا د ټیکسټ ته رانږدې کړم نو تاسو به د پیج بارډر ته راشئ او دې ځنه پیج بارډر باندې به کلیک کړئ او بیا آپشنز ته راشئ اصل کې دا آپشنز دا خو تاسو ډسکس کړو که نه ټاپ باټم لیفټ رایټ وغیره هر طرف ته چې سپیس کمی زیاته نو ته به دا انتخابې میجر فرام نو اوس ایج آف پیج مطلب دا دی چې دا بارډر اصل کې د دې پیج په څنډو باندې پروت دی زه غواړم چې دا د ټیکسټ ته رانږدې کړم نو ټیکسټ والا او دا دې ځنه اوکې که بس دا مو کې کا نو ګوره دا بارډر اتوماتیکلی چا ته رانږدې شو ټیکسټ ته رانږدې شو که بیا دې ځای کې پیج بارډر ته راغلی د پیج بارډر باندې کلیک کې آپشن واپس کلیک کا نه زه واپس څنډو ته بوځه نو ایج آف پیج اوکې که دې ځای نه دا هم اوکې که نو اتوماتیکلی دا ستا اصل کې د پیج څنډو ته لاړم د پیج بارډر ته راشئ واپس یې پیج بارډر باندې کلیک کې آپشنز کې واپس یې وګورئ ما سره یو څو کمانډز دي لکه الاین پیراګراف بارډرز in 8 table edges with the page border always display in front surround header and surround footer what do you mean by these two
align paragraphs borders and table edges with the page border ګوره یاد ساتئ که چېرې زه دې ځنه یو border type والم لکه دا border ما واغسته او دې ځنه ټیکسټ ته رالم په ټیکسټ کې مې یو border واغسته لکه د خپلې خوښې مطابق دې ځنه یو دا border اخلم یا any border یو thin small border به والم داسې ډېر this one او دا سایز یې ډېر زیات نو دا به زه کم والم داسې او دې له به دا رنګ مختلف کم چې ما ته پته ولګي دا به زه اوکې کړم وګوره دا زما د ټیکسټ border شو دا زما د پیج border شو اوس ګوره چې کله وي دا دواړه کمباین شي که نه چې کله دا بارډرز کمباین شي مطلب زه رالم دې ځای کې آپشنز ته او د ایج او پیج په ځای ما ټیکسټ ورته ورکړم نو چې کله زه دا ټیکسټ ورکړم او دا مې اوکې کړ نو دا بارډر دې ته رانږدې شي وګورئ داسې دا بارډر ما سره دې ته رانږدې شو اصل کې ډېر اوس زه ورته وایم لکه زه د پیج بارډر ته رالم او د دې پیج بارډر هم ما زیات کړ دې ځای کې دا سایز ما نور هم زیات کړ او دا مې اوکې کړ دلته نو ګوره دا څونه بدلېږي وګوره دې خو هغه بارډر چې کله پرنټ شي دا شاته ښکاري ډېر اکورډ لګي زم چې کله دا دوه بارډر یو بل سره کنجسټډ شي یو ځای شي نو زه وایم چې دا ټیکسټ بارډر ریموو دیټ الاین یې که ترتیب یې کا نو ګوره دا ما سره ښه نه ښکاري نو زه به دې پیج بارډر ته راشم او په دې پیج بارډر کې زه به دا الاین به کم ترتیب به کم چې کله پیراګراف بارډر او د ټیبل ایج بارډر یو ځای شي نو دا ترتیب کا ارینج کا اوکې کدې سي نه او دا مکې کا نو ګوره کو زه ګورم دلته کې نو ګوره ما سره سید د لاین بارډر خو ښکاري خو چې دې ځای کې کم بارډر نو ډېر بد ما سره ښکاري دل نو هغه مال ختم کړو او کنه تاسو هغه غواړئ نو بیا دې پیج بارډر ته راشئ او دلته کې وګورئ پیج بارډر باندې کلیک کا بیا آپشنز ته راشه الاین پیراګراف بارډر اینڈ ټیبل ایجز وذ د پیج بارډر دا اوکې کړئ سي نه دا اوکې کا نو بیا وګوره هغه بارډر تاسو سره ښکاري چې ډېر اکورډ لګي دې ځای کې you can see that very simple وګوره ښکاري کنه تاسو نو مطلب دا یو بارډر تاسو دې ځای نه ښکارا کوي نو هغه ډېر اکورډ لګي دې سایډ ته دې بل طرف ته نو دې لپاره ډېر مونږ دا نه استعمالو بیا همیشه دپاره دا مونږ ترتیبو چې کله دا دوه بارډر یو بل سره یو ځای شي کنجسټډ شي کنجسټډ مین یو ځای کېدو ته ویلی شي بیا راشي دې ځای نه پیج بارډر ته واپس وګورئ د هغې څه بل آپشن دي چې هغې ته نو دا ټیک مارک مسټ آن کول پکار دي always display in front وګورئ تاسو وګورئ لومبۍ ما ته کوم یو بارډر ښکاري د پیج بارډر او د ټیکسټ بارډر یې اټومیټیکلي شاته کړی دی زه ته وایم بھائی دې بارډرز ته راشي دې ځای نه او دلته په دې آپشنز کې څوکه دا بارډر شاته بوځه اوکې که دې ځای نه او دا م اوکې که بس نو پیج بارډر ما ته شاته لاړو او ټیکسټ بارډر ما ته مخامخ راغی اصل کې ډېر بیا دې ځای نه آپشنز واپس پیج بارډر آپشنز باندې کلیک کا او دې ځای کې وګورئ always display in front د ټیک مارک آن کا نو ستا د دې پیج بارډر چې کوم دی अब تعالی صفر کی अब تعالی مخ کې درکې او دا ټیکسټ بارډر اټومیټیکلی شاته بوز بیا راشي دې سره پیج بارډر ته ودکېږي مخه آپشنز باندې کلیک کې always align paragraph دا ټیک مارک آن کې surround header and surround footer پاو نیچے کر अच्छा surround header and surround footer so but bm ne jati ji sara tawi hb shi surround header and surround footer to gure surround bi racha pere ke do ta no header and footer yadi ch bhai kadal ta chakta say for example sir double click kama matlab zor kom je say word class notes da me to work ogare da zamu header shu da sa shu zamunga header او کلان د پیج فوت ته ځو نو هلته کمان دی که نه ګوډ فوټر آسان a piece of cake اچھا فوټر ته راوست say notes created by عثمان یا سے میر غضب خان جو بھی ہاں نا ٹھیک ہے اگڑم بگڑم اچھا بھائی نو ګوره هډر په بارډرز کې راوسته او دیم په بارډرز یې وباسه دا دواړه د دې بارډرز نو باسه نو زه به راشم ډېر سمپل طریقې زه اوس په دا تاسو کله لاندې کوئ کله کوئ کله لاندې کوئ نو مشکل وي سره او چې باس هم درته په سر ولاړ نو کله خر نه کېږي سر ته راشه زه کوم کېږي نه یو مشکل بل مشکل آسان سی کیوں نہیں کرتے پیج بارډر ته راشه او په آپشنز کې څو کا سراؤنډ هډر او سراؤنډ فوټر نه دا ټیک مارک لري کا دې بس تا هډر نه دا بارډر وباسي او دې بس تا دا فوټر نه دا بارډر اوکې وګوره اټومیټیکلی دا بارډر نه لاندې شو او دې خو وګوره دې دا بارډر نه بیک کړی
نن زه غواړم چې دا د border کې ګیر کما نو بیا اپ دلته راشه پیج border ته او دې زنه پر آپشن کلیک کا سراوند فوټر ته ټیک مارک آن کا اوکے کا او دا اوکے کا بس نو ګوره سونه سمپل طریقې سره هغه په دې border کې راګیر کړی داس نه بس نو border دامنن کړي زینا پیج border ته راشه دامنن کا بس نور زما borders نه دی پکار نو ګوره بس سمپل عادي حالت کې ټیکس دل درک بیا راشه وګوره borders ته واپس او پای کې موږ سره د شیډینګ معنا د سوري because that's کار کوم چې د ټیکس د زیو شیډو وته ورکوم یو سوري وته ورکوم نو زبراشم پیج border ته او د شیډینګ باندې کلیک کما او په دې شیډینګ کې زبر سو کما دلته any shade any color بس دې کې اپلای کما لکه دا او وګوره دا کس یو زبردست غوته دا سه 5% grain dots وتی کنه نو ګوره دا 1% grains دا څه وته ورکما نو تاسو هغه ټیکس په ډېر زبردست طریقې سره کوي تاسو ښکاری کنه ډېر مطلب دا چې کلم دا پرنٹ کې نو د دې شاته یو کلرفل پیج پرنٹ آوټ شي او هغه ټیکس په ډېر زبردست ښکاری ٹھیک ہے نا نو اړې اتوماتیکلی موږ سره سوشي دا ټیکس شاته بیک ګراوند اتوماتیکلی موږ سره راشي نو مطلب می دا دې چې کلم تاسو بیک ګراوند ټایپ د اثر واستل غواړئ نو زه به دې پیج border ته راشم واپس په دې کې شیډینګ ته راشم دا به دې نو ګره دا بنو کلر کم او بیا به دا سټایل چې کوم دا به کلیر کما and then click on OK بٹن نو ګره زما ټیکس اتوماتیکلی څه شو لاړه ختم شو اصل کې دا یو آسان یو ایزی میتھډ دی چې به په کومه طریقې سره مونږه د پیراګراف لچ کم دی یو شیډ یو سوري ورکول شو نو که سبا تاسو نه د borders and shading باره کې څه خبرې کوي نو دا ډېر د border and shading باره کې څه خبرې شي بیا راځو سره کې یو بل کمانډ چاغه تا sort that is called sort and sort mean ascending descending شیخ sending ascending descending ये नहीं बोलता z नहीं बोलता है اوکے میرے عثمان استاد واپس یو کمانډ دی چاہیے ته sort وته ویل شي sort وی ترتیب ورکول تا دوه قسمه ترتیب دي یو ته ترتیب سعودي وی بل ترتیب نزولي وته ویل شي سعودي مطلب دا دی چې اول A والا نوم بیا B بیا C بیا D بیا E اخر کې Z او نزولي لومبه Z بیا Y بیا W بیا د قصې اخر کې A بدل او بالکل دا غیر پر یا تاسو ټیبل والے یا تاسو ډایرکټ سټیټ تاسو کې ډیر چې کلم تاسو د اسندنګ تراشه نو ګورې پای کې دا درې آپشنز دي یا به تاسو سره اسندنګ یا به ډیسندنګ دا به تاسو دا دوه کمانډز اپلای کوئ ګورې وړاندې یو ټیبل اخلم پای تاسو ته اپلای کما لکه انسرت ترازم د ټیبل لکه آسان نه زه به یو سو ټیبل داسې والم ډیر وګورئ داسې در کوم نیم سیلری ان پوسټ احمد سیلری دا کلرک سجاد نور سے کمال یاسر زید حضر کمچی زبیر اور زاہد اور دا نور پزے بندے با آصف اور دا کمال پزے بندے با بشیر ایٹسیٹرا دا سے مرکا اور دا ایسے فار ایگزامپل ماشو ٹھیک ہے نا دا ماشو کلرک ڈائریکٹر کوک ڈرائیور سیکیورٹی گارڈ اور سے فینانس 10 شما سر تو دنہ کری گی اگر ایسے با دا ٹیبل با کلک کم دا سی زبراشم ہوم تا اور پا ہوم کی بدی زنہ گوری آرڈرز دی ما سرا سارٹ کمانڈ دی نو دیر پا سارٹ کی ما سرا گوری the sort در اتک نمخ کی بتاسو ascending and descending دی تاسو سره نو چې کله سه ascending descending د هر یو کمانډ نمخ کی بتاسو کې لومي بدی my list has تبراشي دې تبر راځم د یو فائدہ مو سره دادا چې کله دا تاسو my list has headers وانخله نو بیا دې داسې کار کوي چې ستا دا لومبي دا heading نه دا میوزه پر ځای ته وړي ascending descending کوي د ترتیب کې کوي د تاسو کې ډیر نو زه غواړم چې دا ترتیب کې نه کما I don't want چې دا ترتیب کې نشي ما سره څنګه دا په خپل ځای باندې ما سره پکار دی نو زه به څو کما زه به راشم داسې کار به وکړم چې اول به دې زه نه my list has header رو به واخلې نو ګورې تا له در کې چې دا name salary post ورځه name salary post چې کوم دی دا ما سره اصل کې دا زما fields دي او زه په دې باندې ascending یا descending اخلم یو ګورې no header رو به واخلم دې ځای کې
نو ګوره کالم 1 کالم 2 کالم 3 دا زموږ هیډینګز دي نو ګوره که تاسو اخلم نو دا غلط طریقه ده ما جست هیز هیډر رو اول به دا واخلم او څو ګوره اوس اسنډ ډسنډ کومه یاد ساتئ ډیر چې کله دا اسنډ ډسنډ کیږي دس ون نو یاد ساتئ چې زاهد لاندې راځي نو د ریکارډ په ټول د سره لاندې راځي دا نه چې نوم لاندې راشي او دا سره پاتې شي دا خو بیا غلط طریقه ده موږ سره نو زه به راشم دې زن اسنډ ډسنډ ته ما لیسټ هیز هیډر رو او دا به زه اسنډ والم او دا به زه اوکې کم پاس نو ګوره هغه نیم سیلري پوسټ په خپل ځای پاتې شو او د هغې نه لاندې چې څومره ډیټا ده هغه یې ما سره ترتیب کې راته راکړه ډېر دا د هغې یو ایزي میتھډ دی نو چې کله زه یو ډیټا په یو ترتیب کې ورکوم نو د هغې دپاره موږ سره دا میتھډ او دا طریقه داسې کمون ٹھیک ہے نا نو دا یو ایزي میتھډ دی چې آیا په کومې طریقې سره دا مونږ آرډر کې کوو نه نه زه ته چې اسنډ ډسنډ ته واپس راشم my list has hidden row او زه به دې سره descending order والم او دا به دې سره اوکې کم باس نو ګوره ولې z z y s b and a نو ګوره ماته دې طریقې سره راته راکړل نو descending اصل کې اول z والا نمونه بیا دا y بیا s بیا b بیا a نو دې z to a ودې ویل شي او که بیا زه ascending descending تراشم my list has hidden row او زه ګوره ascending orders اخلم دا مې دې سره اوکې کو نو ګوره اول a بیا b بیا s بیا y او بیا c دا یو ایزي میتھډ دی بیا ascending descending تراشه دي زینا my list has hidden row دا واپس یو بل کمانډ دی نو ګوره دې کې کچره زه دغه یو طریقې اپلای کما چې لکه by other name لکه لومبي دا بیا دا نو ګوره یاد ساتئ then by نو ګوره my list has hidden row تبراشه او بیا then by salary راتاو کا چې کله ته الټ سیلري والے تعالی اتوماتیکلی دلته کې صدر کې دلا نمبر دی انتخاب کی چې کله ټیکسټ دی زنه والے پوسټ نو تعالی الټ اتوماتیکلی سي انتخاب کی ټیکسټ ځکه چې پای کې تاسو لیکلی ډیر و دیکھیگا دا خو د خوب ټیم هم نه دی ګرمي وو ګرمي نه دی چې دا ټیم ته لا خو درشي یخنه خوب راځي So, no gore name post. No याद साथे कतर डेढ़ दिसे के वाली सैलरी हर सब खुदे तरजीह लंबी चा तवर की असल क्लियर दे नेम तवर की लंबी च दसम मगस तरजीह की तवर की कदल तक नेम वाले तक से फॉर एग्जांपल त पोस्ट वाले तक नेम वाले तक ता माश वागस्त और दिसे के ता पोस्ट वागस्त तरजीह वदी चा तवर की असल क्लियर पोस्ट तवर की وګوره پوسټ ما سره اوس داسې دی چې کله زه اوکې کم دی نه لومبي سی ډي بیا اف او بیا اس وګوره دې ته د نوم ته سره ته هاډ ګوري نه اصل کې ډیر نیم باندې راستر د پیسې باندې او د پیسې باندې به جوړیږي اصل کې ډیر چې دې سنگي بیا راشي دې سره اسن ډسنټ تا او تم چې مای لیست هیز اټ رو او تم چې ډسندینګ آرډر کا نو ګوره لومبي اس والا بیا اف والا خو دې سره بستا دا ریکارډ اتوماتیکلی سکیږي دا به چینج کیږي اصل کې ډیر بیا دې سره تراشه ا ټو زی تا my list has a row او زه در کوم چې ascending descending کې را تراکا او صرف نوم را تراکا سر کې کو دا نوم ناخله نو دا هیڅ ضرورت هم تاسو نشته دی بس دا اوکې کدي سي نه نو ګوري اول a بیا b بیا s بیا y بیا c and z اتوماتیکلی تاسو درکو دا بدل سرجی دا سیلری پوسټ پر ور سره دا اتوماتیکلی ډیر بدلیږي تاسو نیم سره اوس خدا سي نشي کېږي کنه چې دا اسفت زیب تر چې زیب دا صفر راشي دا تاسو غون ریپورت خراب وایي دا چې تاسو نه ډیټا لیکلي او ټول به خراب کی نو ځکه دا ریکارډ اتوماتیکلی دې سره موو شي بیا راشي دې سره ascending descending تا او بس یو کمانډ دی آپشنز دی tabs commas others sort column only and case sensitive یا ساته ډیر یوازې دا ټیبل د پرتا سو دا ترتیب نشي ورکولای سر کې ډیر مونږ ټیب د پارم ورکول شو ټیب وګورئ چې کله تاسو کم ځای کې ټیب غواړئ دا 3 الته کې په دې 3 باندې یا په 4 باندې یا په 5 باندې یا هر ځای کې کلیک کړه داسې بس یو وړه غو تور نقطه را لاسي زه تور کوم چې نیم او چې کله ټیب د کیبورډ نو وه ټیب کی نو تاسو ته اتوماتیکلی دې طرح جم کی او دې غوتوري کا پوسټ لکه زه کوم زاهد کلرک سجاد زه کوم سے کوک واحد سے فار ایگزامپل وګورئ داسې زه کوم ډایریکټر داسې آصف زه کوم چې سے ایڈمن وغیرہ وغیرہ داسې ورکوم یو کس ماته وی چې آیا دا ډیټا په دې تر سره مونږه ترتیب کې کولی شو نو زه به داسې کار وکړم چې را به شم دې ځای نه ascending descending ته
my list has header row और सुबह को बदलता नौकरी ऑप्शंस की आगे से इंतखाब कर दिया सिर्फ क्लियर tabs चिकला ओके की दिसे ना दलता ओके का नौकरी नेम और सैलरी पोस्ट है प्रेखोद और नोरता सुर ऑटोमेटिकली सीखो एसेंड देखो गोरे कचरे my list has header row जवान नखलमा याद साथे या बस्ता दा नेम और पोस्ट हम यूजेबल जेदा दानी गोरे ने खलमस नो हेडर रो दा ओके कदी से ना नुस्ता नेम पोस्ट हम यूजेबल जेदा लाड़ा दा गलत तरीके से दा खो जमा हेडिंग्स दी जो खनवालम चिदा दी तरीके से रमा सरुश ब्याराशी दी सन एसेंड डिसेंट ता माय लिस्ट हैज हेडर रो अगरे ब्या एसेंड डिसेंट कोम दा में ओके कदलता नो गोरे ब्या मासर नेम और पोस्ट कम दी यूजेबल जेदा नसी नो मतलब में दादी चिकलम तासो माय लिस्ट हैज हेडर रो इंतखाब के और ब्या एसेंड डिसेंट कवे नुस्ता दा नेम पोस्ट रुंबे पल जे पादिशी और दागे न लान जिसोमरा डेटा दा अगर ऑटोमेटिकली मुसर एसेंड डिसेंट यानी तरतीब सऊदी या तरतीब नुज़ूली दा ऑटोमेटिकली तगीर शियासत करे ये वाज दासिना बल्कि मुंगा कॉमर्स वाइज मगाज जो कॉमर्स एंड अदर्स अगोरे कचरता सो कॉमर्स तराशे लकस दासी अप्लाई कोमा लकन नेम कामा पोस्ट अगोरे दासे वाहिद कामा क्लर्क सजाद कामा कुक सीधा जाहिद कामा डायरेक्टर दासे आसिफ कामा से ड्राइवर नोगरे मादर तक कॉमर्स को निकल कॉमर्स वसुगोरे कचरे दा टूल से इंतखाब कमा एसेंडिंग डिसेंडिंग तराशम माय लिस्ट हैज हेडर रो और ऑप्शंस तराशम नागा से इंतखाब कर दी कॉमर्स दे पखबला बाइंड इंतखाब है बस दाओ के का और दिस एन एसेंड डिसेंड का और दाम के का पास नोगरे मासर नेम पोस्ट पखबल से पादिशो असेफ सजाद वहीद जाहिद दे ऑटोमेटिकली मात्रा का ब्याराशे ऊपर वो बस मुसर ऑप्शन की ओपन कमांड दे चाहे तो अदर भी लिखी व्हाट डू यू मीन बाय अदर द अदर दा मतलब दे मतलब ये दादी to say for example like as come to name or say for example salary name or say for example post नजर come to asif minus चा minus और कर दे clerk सजाद से director दासे तोर कोमा बशीर से for example driver वगैरह वगैरह दासे और जो जाहिद से for example cook दान वतोरक हमा minus और कर minus नौकरे तासु एसेंड डिसेंड तराशे माय लिस्ट हैज हेडर रो ऑप्शंस पाने क्लिक का और देश एक सिटी मासरा अदर्स की सिटी माइनस नौकरे से तेम चिदा मात एसेंड डिसेंड का बस गेट टू मी आसिफ बशीर सजाद जाहिद नबिया एसेंडिंग डिसेंडिंग तराशा माय लिस्ट हैज हेडर रो डिसेंडिंग तराशा दादी से ओके का बस नौकरे दादा है यो इजी मेथड दे चदेला नमुंगा दा हर सब अप्लाई कोल स्टूडियो ब्यारा सीरीज है कि वापस योबल कमांड चाहिए तो सॉर्ट कॉलम ओनली इन केस सेंसिटिव वतवी लिखी सॉर्ट कॉलम ओनली इन केस सेंसिटिव ददी कार से गोरे कोई दो कॉलम इस वालमा दल तक टेबल तराजम इंसर्ट किया दो कॉलम में टेबल अखलम दासी दामास रोगोरी दो टेबल शू और दी किसी रकम ची DIT स्टूडेंट्स और दल से फॉर एग्जांपल MOS स्टूडेंट्स दान वास्ते ज़रुकुम ची आसिफ से जाहिद ज़रुकुम आसिफ ज़रुकुम वसीम ज़रुकुम यूनस ज़रुकुम बशीर ज़रुकुम यासिर एटसेट्रा दासे ज़रुकुम से अहमद ज़रुकुम ज़ुबैर दासे दानुमुने में तवरकुल अगर दानुमुने दी मासरा माते को स्विच भाई दास कारोका दादवा कालम मेरा सिर्फ तरती दायो कालम दाबलना डबल बखबल से ब्रेक दा चलो मैं कहता हूँ आ जाओ ऐसे गोरे जबत वैम चबई दायो कालम दावल ब्रेक दा बिहा दायो कालम इंतखाब कदास असर चस्ता सोट जबरदस्त अरेंज डेटा भी और तब जजान दायो कालम इंतखाब के ना बस तो को लार बा तोखी असर च दायो कालम उशो वा रिकॉर्ड सेव शी नको thousands of recording नो ड्राइवर बकुक तलाशी कुक पर ड्राइवर तलाशी असर डायरेक्टर बकुक तलाशी वगैरह दस दामुंगा अली आखिर चिकल पे और टेबल की मुसरा मुख्तलिफ किस्मा फील्ड्स हुई लेकिन दादा DIT स्टूडेंट्स तो दादा MOS स्टूडेंट्स दिस यो बल सराडो काश्ता लेना कज़ा पदे अप्लाई कुम ज़वानम पदे उनिशी ला यो कालम इंतखाब का राशिद इसे ना एसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का और डिसेंडिंग एसेंडिंग ऑर्डर की माय लिस्ट है सिड रो तराशा एसेंडिंग माने क्लिक गोरा दीप बांधे बा इस असर नबी गोरे बता या से डिसेंडिंग रावलम का ना डिसेंडिंग जो तुम ऑप्शन की अलते क्यों गोरा टिक मार्क का सर ऑन शो 60
sort ترتیب کراتا column only دا یو column نورنا okay کا and here we go look at that this is a karshta no بیا راشه header row وګوره اومه یو ټیک مارک آن دی ما سره نه او زه اوس ascending کوم دا به ما سره وشي آیا دې سره کار شته نه نو چې کله یو کالم باندې تاسو سورټ کول غواړئ ډېر نو بیا به دا طریقې استعمالوئ څه کوېسچن راشد از ان آپشن شته ورپسې دی کیس سینسیټیو چې کله دا ټیک مارک آن کې اوکې هم که دا به داسې کي واو او چې کله دا بل ټیک مارک دا هم آف کړو او ګوره دا ټیک مارک هم آف کړو دا هم اوکې کړو نو دا به داسې کي تاسو سرچ کړئ ولې finished دا سره یې دا دې راغی که نه ګورئ دا دې راغی دا به 2 منټه پس راسي ښه ډېر داسې که نه ډېر انټرسټینګ کمانډ دی ګورئ یو 2 ریکارډز دي ما سره احمد این احمد خو دا احمد اصل کې د سمال نه شروع دی دا احمد د کیپټل نه شروع دی ارے زه ته وایم چې دا یو کالم خو ما نه سارټ کا د کیس سینسیټیو ته راځم که چېرې ته دا اسینډ ډسینډ کړي نو آیا په دې کې بس اثر پرېوځي نه زه ته وایم ګوره دا احمد دام دی احمد دام دی خو چې کوم د سمال ای نه شروع دی هغه لومبې کا او چې کوم د کیپټل ای نه شروع دی هغه وبسې کا So जो भी options click करें से ना minus test header row और the case sensitive तब टिक मार्क आन के उसको करे उम्मा का ascending order दे गोरे दा small अहमद automatically बरशिदा सरासर नो मतलब दा चिकला यो शान मुनी यो दा small ने यो दा capital ने जो वाला small रुंबीशी capital बसिशी brothers दागे दा पाला बता सुधा दा command इस नंबर टिक मार्क करें कर मेरे दोस्त दाफ हाँ पला राजी आओ पखपला सरजी नेम को स्मॉल लेटर باندې نه او لکه مو سره کیس سنسټیو هم یو نیم وخت کې کنه لکه اوس په غلطۍ سره مانه چې کیس سنسټیو شي دي زم چې سونه کیس سنسټیو دی خالی دی ټول لړندې کا सरजी کا ټول یو شی وی یعنی ټول په کمپیوټر باندې وی دوه درې نمونه یو شی وی نو بیا چې دا موږ فادر نه ما خسته دا به والته اچي موږ سره سور وای نه داسې موږ غواړو ترتیب او بالکل برادر لکه زه ته چې سه فار ایگزامپل دا وی پوسټ شو نه پوسټ کلرک ډایرکټر یا ایڈمن اور کوم چې کوک اور کوم چې سکیورټي ګارد اوس وای ډیر اوس څنګه ډیر ماتو وای اوس کچیر دا موږ سره سیلری وی او فادر نیم وی پوسټ دا اوس درې دا دی نو بیا موږ څنګه پوښو سیلری نه خو نشو کویدای کنه نه دا څه ونه شي دی درې کاله وای دا وای او نو ویډیو ګور اوس دا احمد دا محمد دی دا د سی نه شروع دا د ا نه شروع دی ما د کوڅې چې څنګه دا د ا نه شروع دا څه دام د ا نه شروع ډېر ته مشکل شو خو برادر یاد ساتئ بیا هم ترجیح دې دور کې اوس وګوره نو بیا به تاسو دین پای ته راځئ مایلس ټیسټ رو دا ټیک مارک ضرورت ته بیا نشته دی او راشد دې نه دین بای ته ایډ کا پوسټ دام اسنټ کا دام اسنټ کو کې کدي سي نه نو ګوره دیم ا نه شروع کړو دیم ا نه شروع کا سرکټر ماسه ٹھیک ہے نا لکه سرجی موږ سره سو کالمونه کنه لکه نیم وی فادر نیم وی پوسټ وی سیلری یا بالکل اټ ټایم 3 کالم پورې غستی شو 3 کالم نظر اټ لیست 3 کالم نستا د پر یو کالم امپورټنت دی بس صرف چتا ته نوم اسندنګ ډیسندنګ شو دا غو ډیټا اتوماتیکلی ځکه موږ هر څه پای نیم ګورو او کته پای پوسټ ګورې پای سیلری ګورې نو د 3 فیلډ پورې غستی شي 3 فیلډ زیات نشي غستی ډیر یو چوما وسه او بس یو کالم او بل داسي کنه بالکل بالکل لکه داسي چې اټ لیست یو کالم ترتیب کنه ټول اتوماتیکلی ترتیبي کې مخکې مو کا لکه چې بعض شی په سیلری باندې ډیپند نه کوي کنه لکه د غي دفتری کارونه او یا د ایجوکیشن پورې مربوط دي والته موږ سره صرف اډرس وی نیم وی فادر نیم وی بعض وخت کې د غم نه وی اډرس هم نه وی نو فادر نیم وی دا او سونو مونږ یو شان راشي نو بیا وسنګ چا ارشاد کوم ځای کوم برادر راش فرعي بس راش څنګه برادر لکه موږ سره نیم وی فادر نیم وی الته ډیګري وی سر بیا وفادر نیم موږ سره نه راکېږي په نیم باندې کې کنه دا وایي کنه چې په نیم په نیم به یو شان وی کنه سیم وی د استاد لکه احمد یو شان او دې بس سنسټیو الیمنت ته ګوري د
دا سنسټیو فګر ته ګوري چې آیا د سمال ان د کیپټل ان دی نو دیم خو به په سمال کې او بس نه سمال کې خو نه کنه خو دا ټیک مارک ورکړی دی چې چرته خالی ګور دې کې دام دی چې چرته خالی سره راشي لکه دا اوس خالی دی ما سره دام سنسټیو دي زماره خالی هم دل بیا ولم به درکې آجاو ऑप्शंस इधर या ये ऑप्शंस के सेंसिटिव खाली हम दर बॅडर असेंडिंग डिसेंडिंग के दर कई दर जो करे खाली डुंबे जका मे भी ताने यो रिकॉर्ड खाली पाती शी दे सरा दाम सेंसिटिव बॅ खाली ना बस स्मॉल चिकन स्मॉल करेक्ट ने शुरू की बॅड कैपिटल ए ना लेकिन दा ए ना तासर दरिसलो शुरू दी स्मॉल ए ना कैपिटल ए ना खाली न डुंबे बा खाली सेंसिटिव बیا بس स्मॉल ای بیا بس کیپټل چې دا څه وای کنه دا و چې دلته مې لرم ز په بلکې ملرم نو چې باندې باندې شو نه باندې د خې درته کنه چې ټول ریکارډ سره چینجيږي ټول ریکارډ اتوماتیکلی چینج په یو به څه لیکي په دبنا لیا ګور لیټس سی احمد دسری دی کنه دا محمد دی زبر د پوسټ په ځوالم چې فادر نیم دلته مې احمد زرکم احمد دا زرکم چې احمد دلته ورکم نه لاندې ورکه چې هغه وایي چې سجاد او دلته ورکه احمد ٹھیک ہے نا زرکم چې احمد د بلډون د احمد د The single question is that different. هغه بل احمد پاک کلیر کړ سر جی مړ چپ کړ عثمان چپ هغه باندې روان دي لکه سرجی په دې خپل په دې نیم کې موږ سو نیم یو شانت لرو کنه لکه احمد یو درې سرو نیمونه به یو شان دي نو دا فادر نیم ټول ډیفرنٹ دي او زه غواړم چې د فادر نیم په اساس دغه کوم بس من تک کوئی اساسی بات ہے एकदम جو ہے یونس خان ٹھیک ہے نا دل ورکم آصف او دل ورکم سے فار ایگزامپل زیبرا زبیر نبل سلیش دنو زیبرا اچھا جو بھی ہو زد میں شروع کو ascending descending تراشے دی سنا header row بس صرف اور صرف the father name پاس آسمان دیو کا باس simple سی بات بس آپ automatically change شی اگر دا اے شو دا کک شو دا اگر احمد بیاد دے در آگیا سکر simple سی بات کوئی شوی oh such a difficult question راشا بی بی بس بے گنا یو سمپل کمانڈ دی دا خو صرف ما دا پیراگراف خیر آتا چستاسو پیراگراف کم زین شروع دی او کم زین پوری ختم دی گوره لکه داسی دا کلک کا ویدیو پیراگراف دی زین ختم شوی یو دلتا ختم شوی دی یو دلتا یو دی زی شروع دی لگیا اوسا دا اصل کډیر دا نن پرنټیبل کریکټرز دی دا پرنٹ کیږي نه دا ما تخی چستا پیراگراف شروع دی چې کله ته انټر وخه نو الته ستا پیراگراف برابر شي بس دا تخی دی او چې مخکې زی نو طالب دا پیراگراف دا آیکن دا وبس لکه دا په شان خطای مخکې ٹھیک ہے نا تو سبھی یوزے نستی خبریں کوي یوزے خناستی نه استاد وګوره دا سي نو مطلب دا دی چې دا پیراگراف مارک ماترا کی او واپس یې کلیک کنو بس ختم یې کړی سي اساسي بات پیس اف کیک سرجی دا مونږ ته پیراگراف مارک راکې کړه لاین مارک راکې پیراگراف چې کوم ځای کې زما پیراگراف ته وګوره کلیک کدا سي نه نو دا ستا پیراگراف دلته یو ختم دی کچره لاین یې راکاو چې کله تا انټر وو الته تا پیراگراف ختم کو یو کریکټر نو ګور یو لاین لکه دا سن دی دا پیراگراف اصل کې دلته کې علی کوم کېږي چې تر څو پورې تا انټر دی وخت لکه اوس دا لیکل کوم راځي کنه زما پیراگراف شروع دی که زه انټر وهم زما پیراگراف اتوماتیکلی الته ختم شو بل پیراگراف زما شروع شي لین شو اورګه تاسو زه پروف کما لیټ می پروف دی زه ګور زه دا یو لاین لیکم داسې نه دا یو لاین لیکم داسې دا زما سری کزه چرتا رستو پتا سو آئے په ورډ کاونټ کې ریویو کې ورډ کاونټ سو پیراگراف کی ما سره یو کچره زه انټر وخما ما یو لاین ندی ما تاسو وي تاسو پیراگراف ته فلحال دو دی اصل کې ډیر ندی ما ته وی چې دا ستا پیراگراف چوت تا انټر وخه نو زه معلوم کوم د دې نه چې آیا واقعي ما دوی او یو پیراگراف دا شی او استاد شروع دی اوس ګوره کزه یو داس یو لفظ لیکم داس ډیر دا سو الفاظ دي یو د زکه ماده کې سپیس نه دی والی دا شروع دی اصل کې ډیر نو کو چرته زرا شم دی خو ګوره ما نو زه کتیشم چې آی دا زما سو الفاظ دی ورډ څومره دي ما سره یو چې کله وی ته سپیس دی وخه نو دا ستا دو ورډ شو اصل کې ډیر کو زرا شم دی سره ورډ کاونټ تا نو ما ته سو ورډ شو دا سره اصل کې ډیر
دوا او څو پیراګراف تاسو سره اصل کې یو او څو لاینز دي اصل کې ډیر تاسو سره سلور نو دا ډیر سره د پیراګراف او دا هي سمپل میتھډ نو ډیر دا ماته پیراګراف مارک شو کې چې دا کم ځای کې ستا پیراګراف ختم شوی دی او بل پیراګراف تاسو ته کم ځای نه شروع کیږي اصل کې ډیر دا دا یو څه طریقه زه به سپیکو ها لو دینا استاد